مسته ده زرخیزه ده صدفه په ځوانۍ کې ده مسته ده زرخیزه ده صدفه په ځوانۍ کې ده دا خاوره په هر موسم د ژوند د پسرلي خاوره څه بلهاډې وي په بلها زړونو کې بلې کړې څه بلهاډې وي په بلها زړونو کې بلې کړې ډېره ده زموږ د پښتونخوا انقلابي خاوره. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. د ادبي پیج او د ادبي چینل نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا د یوې نوې مرکې سره ملګرو په دغه تمه دغه هیله لرم چې روغ به جوړ به او له خپل ژوند نه به خوند او مزې اخلی. د ادبي ګلونو نننۍ خپرونې میلمه د پښتو ادب یو تکړه شاعر یو تکړه ملګری یو ځوان فکر او زلمی شاعر ملګرو سیمه د شیرګړ را سره ناست میلمه ډېر خوږ او پښتون انسان میا ایوب صدف صاحب را سره په دې مرکه کې ناستې کوي. ملګرو دا مرکه مو در دې خواله راوړې ده د شیرګړ د سیمې یو تکړه شاعر دی نو ډېر وخت مو نه اخلم راځئ چې په خپل پروګرام کې ورته په شریکه هرکلی ووایو. میا ایوب صدف صاحب په پروګرام کې درته هرکلی وایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه انضمام خان ستاسو هم او د ستاسو سره چې کوم په بیک باندې کوم ملګری احتشام خان د هغه هم مننه کوم او ادبي ګلونه کوم پروګرام چې ستاسو دی د هغې ستاینه کوم او ډېره ښه هڅه ده او ډېر ښه کوشش دی. دعا به مې دا وي چې کامیابي به نصیب شي او ډېره مننه. ډېره مننه ستاسو هم کوم میا ایوب صدف صاحب چې دومره مصروفیاتو نه موږ له مینوالو له وخت ویستو نو یو دنیا مننه. پروګرام کې به درنه ادبي پوښتنې هم کو ورسره به درنه خوندور شعرونه هم اورو خو ټول نه ډومبې ملګرو سره دغه خپل خوندور شعرونه ډالۍ کړي نو ډېره مزه به وکړي. ډېره مننه. ضرور به ډالۍ کړم. دا یو غزل دی چې ارشاد. نه بیخي را باندې هسې ګران دي نه نه بیخي را باندې هسې ګران دي یو څو سړي را باندې هسې ګران دي نه نه بیخي را باندې هسې ګران دي یو څو سړي را باندې هسې ګران دي او بس پېښوره د یو چا په سترګو بس پېښوره د یو چا په سترګو ټول کابلي را باندې هسې ګران دي. مننه. او د یار غمونه خو همه دردونه د یار غمونه خو همه دردونه د خر بچي را باندې هسې ګران دي. مننه. د یار غمونه خو همه دردونه او د خر بچي را باندې هسې ګران دي. او دغه چې غولې وچې جوجو کوي دغه چې غولې وچې جوجو کوي دا ملیزي را باندې هسې ګران دي. او بل شعر دی چې بس پښتانه خو پښتانه دي که نه بس پښتانه خو پښتانه دي که نه دا زمري را باندې هسې ګران دي. او د ښاپېرۍ د ښاپېرو له وجې د ښاپېرۍ د ښاپېرو له وجې ټول کشمالي را باندې هسې ګران دي. مننه. او ویښ وي صدفه تر سهار را سره ویښ وي صدفه تر سهار را سره ورورکي را باندې هسې ګران دي نه نه بیخي را باندې هسې ګران دي یو څو سړي را باندې هسې ګران دي. ډېر ښکلی. ډېره له دغه خوندور شعرونه به مو اورېدي وي خوند به مو ترې اخیستی وي. ایوب صاحب په پروګرام کې به درنه نور شعرونه هم اورو ورسره به درنه پوښتنې هم کوو خو ټول نه ډومبې را سره په خپل ادبي سفر مو رڼا واچوله نو ډېره به ښه. ډېره مننه. انضمام خان داسې ده چې زه تقریبا په اووم اتم کې وم چې ما شاعري شروع کړې وه. دا د 1991 مې خبره ده او دغه ادبي سفر را روان و. اول مې غزل ولیکو بیا پسې بل غزل بیا داسې ورو په کال 2000 کې ما یو کتاب چاپ کو په لمبو کې انتظار. په هغه ټایم کې کتابونه ډېر زیات کمې او څنګه چې نن سبا را روان دي داسې نو بیا هغه د ملګرو مینه او هغه ادبي تنده اوسه زموږ څه دادو د خلکو نو په 2008 کې بیا زما 8 9 د منځ کې بیا زما یو کتاب بل هغې لونګ کړم. بیا همدغه سفر جاري و 2019 تقریبا د دې په اوله کې زما دریم کتاب چاپ شو اوس مې زړه د کاڼې شو. دې نه علاوه ادبي تنظیمونه چې څومره دي په هغې کې برخه علم د علاقې چې کوم تنظیمونه دي که په دیر کې دي که هغه په بیسیکلي خو زه د دیر یم تاسو وختي خو زه شیرګړ کې پاتې کېږم نو دیر کې چې کوم پروګرامونه هغې ته
چې وخت میلاویږي نو زموږ شیرګړ کې چې کوم پروګرامونه کېږي نو هم زموږ تنظیمونه دي داسې نوره پښتونخوا کې نو دغه ادبي هلې ځلې دي او دغه تنده ده چې تر دې راورسولو چې اوس مې انشاءالله څلورم کتاب هم انشاءالله ډزر به راشي. ډېره ښه ده ملګرو د میا ایوب صدف صاحب هغه د خبرې به تاسو اورېدلې وي 3 کتاب هم چاپ دي نو بالکل پروګرام کې به دې شعرونه هم اورو نو بالکل میا ایوب صدف صاحب په پروګرام کې را سره خپل غزل بل هم شریک کوي نو ډېر به خوشحال شو. ولې نو دا یو روماني غزل دی ارشاد چې زما د ژوند د رنګینو نه به ښکلا وتې وي زما د ژوند د رنګینو نه به ښکلا وتې وي ته چې تر ما پورې راځې ما نه به سا وتې وي زما د ژوند د رنګینو نه به ښکلا وتې وي ته چې تر ما پورې راځې ما نه به سا وتې وي او ته خو باچا یې دا دې راغلی دا دې لاړ به شي اوس ته خو باچا یې دا دې راغلی دا دې لاړ به شي اوس غم خو دې ما خوري که نه شونډې به زما وتې وي. مننه او لکه نرګس به خپل بیمار صورت ته ډېر وژاړي لکه نرګس به خپل بیمار صورت ته ډېر وژاړي ستا نه به ناز وتی وي ستا نه به ادا وتې وي. مننه او چې عشق یې وداغي انضمام صاحب چې عشق یې وداغي د زړه داغې شغلې ونه کي چې عشق یې وداغي د زړه داغې شغلې ونه کي د هغه زخم نه به ستا د خال رڼا وتې وي. مننه او خدایه رنځور به شي په چا باندې مینې مه کړي خدایه رنځور به شي په چا باندې مینې مه کړي د ریدي ګل په شانسته به دې سا وتې وي. مننه او نن محفل کې بسم الله زما د نوم نه وکړه نن محفل کې بسم الله زما د نوم نه وکړه د رقیبانو جنازه به خامخا وتې وي. مننه او صدفه زم ورته کومه پکې نوې ټپې صدفه زم ورته کومه پکې نوې ټپې زما سندرې به له غوږو د اشنا وتې وي زما د ژوند د رنګینو نه به ښکلا وتې وي ته چې تر ما پورې راځې ما نه به سا وتې وي. ډېر اعلی ډېر ښکلی ملګرو د دې پروګرام مقصد خواره واره رنګونه راټولول او تاسو ته به دغه شیشه در پیرزو کول نو بالکل په دغه اړه نن راغلي یو د شیرګړ سیمه را سره ناستې کوي میا ایوب صدف صاحب چې دا خوندور شعرونه مو واورېد نور شعرونه به ترې هم اورو بالکل ایوب صاحب په پښتو ادب کې خو ډېر زیات صنفونه دي نو تاسو کم صنف ډېر زیات لیکلی دی دا هم را سره لږ شریک. بالکل زما د خوښې صنف چې دی نو هغه غزل دی تبزمایي مې زیاته په غزل باندې کړې ده خو سندره مې هم لیکلې ده نظم مې هم لیکلی دی قطعه مې هم لیکلې ده سلوریزه چې ورته وایي او فرد شعر مې هم لیکلی دی نو په دې اسنافو مې هم تبزمایي کړې ده خو زیات رجحان او زیات دغه چې لیک چې دی نو هغه ما په غزل کې کړی دی. غزل له ټول نه اسان څیز هم دی او ګران هم دی. ډېره ښه ده ایوب صاحب په نن وخت کې مو د شاعرانو نه څه ګیله شته او که نه؟ ګیله خو نشته خو چونکې هغه معیار ډېر سوشل میډیا ګورو دغه ګورو نو معیار ډېر غورځېدلی دی د شاعرۍ نو شته پکې څه کسان پکې سنجیده کسان هم شته دی په سوشل میډیا باندې خو زما په خیال دې کشرانو ته زه دا وایم چې یاره د مشرانو د کتابونه سټډي کړي مطالعه وکړي نو بیا که سړی شعر لیکي نو لکه مونږ که راتېر شوي نو د یو غټ فراسز نه راتېر شوي او ډېر وخت او دغه نو دا خو تیار دوی ته دغه میلاو شو خو دا ده چې محنت دې سره کول غواړي نو انشاءالله ټول به ښه شي حالات به ښه شي خو دا ده چې خلک د شعر سره اشنا شو دا یو اټکل دی. ډېره زیاته مننه ایوب صاحب د شعرونو اړخ ته به راشو نو بالکل خپل څو شعرونه را سره شریک. ولې نو دا یو سندره ده چې غاړه کې پراته امیلونه دي زه به لږ تسلسل سره ووایم چې غاړه کې پراته امیلونه دي سڼو کې ټومبلې ګلونه دي پیغلې کور په کور ورته دعا کوي دا ملنګ د دې کوڅې نه مه شړی. غاړه کې پراته امیلونه دي سڼو کې ټومبلې ګلونه دي پیغلې کور په کور ورته دعا کوي دا ملنګ د دې کوڅې نه مه شړی. څوکه دا د دې کوڅې سړی نه دی خپل څه چې په خپلو کې پردی نه دی روغ نه دی که غټ پټ لیونی نه دی مسکوټ د لیونو په شان خندا کوي پیغلې کور په کور ورته دعا کوي دا ملنګ د دې کوڅې نه مه شړی. هر خوا چې اوتر لکه اوسې ګوري هر خوا چې اوتر لکه اوسې ګوري خپل سر له د خپل انګڼ سپوږمۍ ګوري
ځان ته د خپل زړه د داغ رڼا کوي پیغلې کور په کور ورته دعا کوي دا ملنګ د دې کوڅې نه مشړی وایي چې د ژوند په لاره یون غواړي دې دور کې نوی څه بدلون غواړي وایي چې د ژوند په لاره یون غواړي دې دور کې نوی څه بدلون غواړي فکر د فرهاد زړه د مجنون غواړي ذکر په ټپه کې د لیلا کوي پیغلې کور په کور ورته دعا کوي دا ملنګ د دې کوڅې نه مشړی او اخرني بندونه چې دا چې ملغلرې د صدف ښکاري دا چې ملغلرې د صدف ښکاري دا خوږې خبرې د صدف ښکاري ما ته خو سندرې د صدف ښکاري ګوره چې جلکۍ ورته ګډا کوي پیغلې کور په کور ورته دعا کوي دا ملنګ د دې کوڅې نه مشړی ډېر ښکلی ډېر اعلی میا ایوب صدف صاحب په پروګرام کې به درنه دا پوښتنه هم وکړو چې ژوند کې مو څه امتحانونه راغلي یاره ژوند ټول امتحان دی او انسان دی په انسان باندې قسم امتحانونه راغلي او شکر دی حوصله هم نه ده بایللې او هر څه چې راغلي دي نو بس زړه ذهني طور او هر څه ځان هم ورته مجبور کړم داسې مسلې نشته الله تعالی پکې بریالي کړي وو ډېره ښه ده ملګرو د ادبي ګلونو نننۍ خپرونې میلمه را سره میا ایوب صدف صاحب د شیرګړ د سیمې اوسېدونکی یو تکړه شاعر دغه شعرونه دغه خبرې به تاسو اورېدلي خوند به مو ترې اخیستی وي زده کړه به مو ترې هم کړې وي ادبي ګلونه تاسو له داسې ګلونه راوړي چې نه پناه لري او نه خزان ولې چې ادب لاپاني څیز دی په دغه اړه را سره نن ناست میا ایوب صدف صاحب نو بالکل پروګرام کې به درنه د بل غزل غوښتنه هم کړو نو خپل یو غزل را سره بل هم ولې نه دا یو غزل دی چې ارشاد په دې کې ردیف نشته بې ردیف غزل دی چې دا نن د پتندې ولې د سوال ټکی لیکلی دا نن د پتندې ولې د سوال ټکی لیکلی پخپله دې کرلی یم پخپله دې ریبلی دا نن دې په تندې ولې د سوال ټکی لیکلی پخپله دې کرلی یم پخپله دې ریبلی ته هم نرشه ته هم پې خپلې مټې کې ازادې ته هم نرشه ته هم پې خپلې مټې کړه ازادې دا غر دی دا لا چا د خپله ځایه خوځولی مننه منې مې او که نه د غرور ښکر مې ورله مات کړل منې مې او که نه د غرور ښکر مې ورله مات کړل خپل زړه مې پیچولی خو خپل ځان مې پې منلی مننه منې مې او که نه د غرور ښکر مې ورله مات کړل خپل زړه مې پیچولی خو خپل ځان مې پې منلی او په مینه کې خو څه ناز و ادا سړی د یار وړي په مینه کې خو څه ناز و ادا سړی د یار وړي زه تا دا جنګ ګټلی دی او ما دا جنګ بیلی مننه په مینه کې خو څه ناز و ادا سړی د یار وړي زه تا دا جنګ ګټلی دی او ما دا جنګ بیلی دی او نن بیا د درخانۍ د زړه تارونه مې چیړلي نن بیا د درخانۍ د زړه تارونه مې چیړلي نن بیا د ادم خان د غیږ رباب مې ټنګولی مننه او پښتونه په پردي جنګ کې د ښکرو دړې وکړي پښتونه په پردي جنګ کې د ښکرو دړې وکړي هم دلته ډزېدلی هم هلته ډزېدلی او صدفه د یو چا نوم مې د زړه نه داسې وران کو صدفه د یو چا نوم مې د زړه نه داسې وران کو یو کش مې پرې راښکلی خو سم کش مې پرې راښکلی دا نن دې په تندي ولې د سوال ټکی لیکلی پخپله دې کرلی یم پخپله دې ریبلی یم ډېر ښکلی ډېر اعلی صدف صاحب په پروګرام کې به درنه دا پوښتنه هم وکړو چې پر رومانۍ شاعرۍ راته لږه رڼا واچوه داسې دی چې زموږ دوه درې رنګې دی پښتو ادب روحاني ده روحاني ادب چې دی روماني دی او نور معاشرتي چې کوم ژوند دی او دغه دی نو رومان شاعري ډېر نوي شاعران چې راشي ادب ته راشي زیاتره په رومان باندې شاعري کوي او ځکه پکار هم ده چې موږ پښتانه د نورو خلکو په نسبت سره په رومان ډېر وږي تږي مطلب تندغري پاتې شوي ټول عمر که نه نو موږ له پکار دی چې خو یاره د شعر بیا شعر څنګه جوړول پکار دي د هغې هغه ټیکنیکل فني اړخونه چې کوم دي نو په دې هر څه باندې ځان پوه کړو یو خو دا خبره ده که نه بل دا دی چې رومان زه پخپله زما دا سوچ ده شاید څوک را سره ومني یا نه خو زما دا سوچ ده چې روماني یو داسې شاعري ده که نه دا چې په ټیک طریقه ورسره وشي نو دا ټول عمر ژوندی دا نه ختمېږي روماني شاعري ځکه چې موږ څومره روماني شاعري کوم دور نه راوالي او روماني شاعري هم تر دې موږ ته راورسېده خو چې په ټیک طریقه سره شي
ډېره زیاته مننه ملګرو د ادبي ګلونو نننۍ خپرونې میلمه را سره ایوب صدف صاحب و. ایوب صاحب پروګرام اخیره کې به درنه د یو غزل غوښتنه بله کوم نو بالکل خپل یو غزل را سره بل هم شریک کړئ. ډېره زیاته مننه. تا به د ځان سره بوزمه لونګ کرمه، تا به د ځان سره تا به د ځان سره بوزمه لونګ کرمه، د ملالۍ وطن ته ځمه لونګ کرمه. ډېر ښکلی. او د پښتونخوا د ادیرونه ریبه مزغه کی، د پښتونخوا د ادیرونه ریبه مزغه کی، د خپل وطن په غر او سمه لونګ کرمه. ډېر ښکلی. مننه. او داسې نشي چې وجدان وجني جذبه غافلۍ، داسې نشي چې وجدان وجني جذبه غافلۍ، کوکنار د څټې نه وهمه لونګ کرمه. ډېر ښکلی. ډېر اعلی. او چې د وږمې د لونګین وي خورې په وطن، چې د وږمې د لونګین وي خورې په وطن، اوس چې قدم په قدم ږدمه لونګ کرمه. ډېر ښکلی. یو ځل چې بیا غرونه نخترې شروع کړي ګډه. مننه. یو ځل چې بیا غرونه نخترې شروع کړي ګډه، داسې موسم به راولمه لونګ کرمه. ګلاب ګلاب کابل ته صدف ځمه، سبا ګلاب ګلاب کابل ته صدف ځمه، او په پاڼه پاڼه به لیکمه لونګ کرمه. تا به د ځان سره بوزمه لونګ کرمه، او د ملالۍ وطن ته ځمه. ډېر ښکلی. ډېر اعلی. ایوب صاحب پروګرام اخیره کې دغه مینهوالو له څه پیغام ورکول غواړئ نو بالکل دي. ژوند وکړئ، په مینه وکړئ، او خپلو کشرانو باندې خپلو بچو باندې تعلیم علم حاصل کړئ. دا غټه خبره. ډېره زیاته مننه چې پروګرام کې هم را سره ناستې وکړو. زموږ ویډیو ملګرو سره شیر کړئ، چینل هم سبسکرایب کړئ. خپل رور انضمام ما سره ناست میلمه او خپل کیمرامین احتشام خان له ورکړي اجازت. دلوي الله پامان.